چې سړی د یو چا ملاقات ته ورسي د الله دپاره په دې کې مؤمن ته الله تبارک وتعالی اجر و ثواب ورکړي. ځکه ابوبکر او عمر رضی الله عنهما چې دواړه ډېر لوی خلک دي، د جنت زیری بار بار ورباندې سوی دی. پر ابوبکر باندې بار بار د جنت زیری سوی دی، په عمر باندې بار بار د جنت زیری سوی دی. د هغه باوجود د دوی د یو چا ملاقات ته ورغله او د یو زنانې ملاقات ته ورغله. ولې؟ په دې کې دوی په دې پوهېدله چې په دې کې ډېر لوی اجر دی، په دې باندې الله جل جلاله موږ ته یو لوی اجر و ثواب راکوي. نو کله کله د نیکو صالحو خلکو ملاقات ته ورځئ، لیکن یوه خبره زده کړئ، ورته میخ کېږئ مه. د میخ دا معنی بس هلته ورته کښېنه، هغه به یو کار لري، یو ضرورت وي، نیک ښه سړی به وي، ته به ورسې هغه به داسې په عذاب سي. د الله د رسول صلی الله علیه وسلم د صحابه کرامو تربیت هم الله تبارک وتعالی دا رقم وکړي. وایي چې کله د الله د رسول کور ته ورلاست، د چې مطلب زموږ او ستاسو د اسلام مطابق موږ چې کوو ډوډۍ خورو، د یو چا کور ته چې ورسو. صحابه کرام چې به د رسول الله صلی الله علیه وسلم کور ته ورله، یو وخت د صحابه کرامو زړه دا غوښتي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره ښه ډېرې خبرې وکړي او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته خوب ورکړي. د الله رسول صلی الله علیه وسلم ډېر زیات حیاناکه و، بس دوی ته غږ نه کوي، ځینې شرمېدی. ورته ویل یې نه چې وروره ما ته خوب راځي، ستی مجلس راغواړي. بس د الله رسول صلی الله علیه وسلم په زړه کې دا خبره تېره کړه. الله تبارک وتعالی پر دې باندې قرآن نازل کړي او صحابه کرامو ته وویل چې ګورئ چې کله د رسول الله صلی الله علیه وسلم کور ته ولاړ شئ، خپل ضرورت مو پوره کړئ، یعنې د خوړلو د څښلو ده، نور به کښېنئ نه ځئ به. د الله رسول صلی الله علیه وسلم ته حیا ورځي، الله تبارک وتعالی بیا له چا څه شرمیږي نه. موږ د الله بندګان یو، هغه زموږ رب دی، هغه شرمیږي نه. هغه وویل وایي دا رقم به نه کوئ. تاسې چې کله د نیکانو د صالحینو خلکو ملاقات ته ورسئ، کله به د هغه د وظیفې ترتیب وي، کله به د ذکر ترتیب وي، کله به د خوب وخت وي، کله به د خوراک وخت. خپل ملاقات یې وکړئ، مقصد خو ستا په زړه باندې خو خدای خبر دی چې د خدای دپاره راغلی یې. پر ده باندې د نیکو د صالح سړي شک دی، هغه خپل مقصد دې پوره کړي، بس ځه. بس دا آخري خبره ده، ورته وایي یو دعا راته کوه، خپلو نیکو دعاو کې موږ مه یاروه.